صاحب عاطف مختار ښه راغلاست درته وایي یو ځل بیا په دې هیله چې روغه جوړې مهرباني وکړئ. مننه. دا زما مایک خلاص دی، په دغه مصیبت زیات پیږم نه. زما غږ شته؟ هو ستاسو غږ لرو. اول خو حسیب ځواک صاحب، تاسو ته، محترم کابلي صاحب ته او عزیز پولاد ته هم زما سلام او احترام وړاندې کوم. دوه موضوع په یو بحث کې د یو افغان لپاره ډیر مهم او اساسي دی. اول دا دی چې زموږ ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي تاریخ او سیاسي هویت زموږ لپاره مهم دی. موږ لپاره په افغانستان کې یو نظام، یو حکومت تر هغه وخته مشروع نه دی، تر هغه وخته پرې چې د یو ملت په ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو ته احترام ونه لري. یو موضوع. دویم موضوع دا دی، زه په یو افغاني نشنلیزم باندې باور لرم او افغانستان د ټولو افغانانو، د ازبکو، ترکمنو، تاجکو، هزاره او ایماقو، نورستانیو، پشهیو معمن، کور او جونګړی ګڼم. د پاکستان لپاره زموږ موقف د افغانستان په سطحه او د افغانستان د ملي منافعو په ګټه دی. زموږ کور یې وران کړی، جومات یې وران کړی، زموږ خلک یې وژلي، زموږ ولسمشر یې وژلی، زموږ د تاریخ ستر شخصیتونو سره جفا کړی. کله چې زما د ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، زه خپل موقف د خپل افغاني نشنلیزم له ادرسه مطرح کوم او دا مې حق دی. دویم، د دغه سپیس زه راغلم په سپیس کې خبرې وسوې، مونږ هیڅ کله نه د چا په قوم، نه د چا په حیثیت، نه د چا په شخصي حریم، نه د چا د کورنۍ حریم هیڅ چا مو بحث نه کوي. که څوک د افغانستان د ملي ګټو په متعلق خبره کوي، زموږ بېطرفي بیا زموږ بېشرفي دی. ځکه مونږ بېطرفه د افغانستان په ملي موقف کې نه یو. مونږ لپاره د حکومتونو بهیر چې په افغانستان کې راغلی محترم نه دی. افغانستان من حیث د یو جغرافیه، من حیث د یو سیاسي او تاریخي هویت د هر افغان عزت او شرف او وقار او حیا دی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یو بحث کې برخه واخلو چې یو خواته موږ سره په دې بحث کې تعهد کړی چې موږ 15 دقیقې تاسو ورکوو، 15 دقیقې بحث، او کله چې بحث کې داخليږي تاسو په بحث کې نورو ته وخت ورکوئ، زموږ غږ په بحث کې نه اوري. بیا په داسې یو بحث کې داسې زه چا سره ټوکې هم نه لرم، د چا پروا هم نه لرم، چا سره په دې موضوع باندې بحث هم نه کوم. افغانستان، یو ځل بیا وایم، افغانستان سیاسي هویت، ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي تاریخ او سیاسي انتروپولوژي زموږ سره کرښه دی چې هیڅ یو افغان د ده نشي تېرېدلی. که هغه زما په هویت او تاریخ خبره کوي او دلته سپکې سپورې کنځلې کوي، تاسو که رښتیا هم د داسې یو تمدن خبرې کوي چې تاسو په هغه نازېږي، په هغه تمدن تاسو دا ښودلی چې تاسو کنځلې وکړئ، بل تهدید کړئ، بل تحقیر کړئ، بل توهین کړئ. تاسو که چیرې ما سره په دغه جغرافیه کې من حیث د ورور یې او دا کور ستا دی، د دغې کور ورانولو ترمینالوژي او طرحه تا ته چا درکړی؟ جنابه ته څوک یې؟ چا ته ځې څو کسان چیرې ټولوئ او د بل چا قانون اساسي کاپي کوئ، کنسټیټیوشن لا د بل چا راوړئ او بیا دا طرحه کوئ. ته که ما سره فدرال غواړې، فدرال چیرې غواړې؟ خو ته به د افغانستان سیاسي هویت، ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان سیاسي اسلاف به منې، بیا به ما سره د ټرمینالوژي او د فدرال خبره کوي. ته ما سره افغانستان نه منې، افغانستان ته توهین کوي، تحقیر کوي، د قومونو په منځ کې فساد اچوي، تفرقه اچوي، د پردیو استخباراتو لپاره کار کوي، پردیو ته لابي کوي، او بیا راځي دلته ما سره دا موضوع مطرح کوي. په ده لحاظ ما به تاکید و تایید با تمام ارزش‌های انسانی و ملی خود معتقد هستم. من افغان هستم و افغان
پدرم هم افغان بود، پدر کلانم هم افغان بود، جغرافی هم از افغانستان است و این مأمن افغان ها است و ما افغان را تنها اطلاق و مختص به پشتون نمیداریم. تمام افغان ها که در این جغرافی ازبک است، ترکمن است، تاجک است، هزاره است، ایماق است، نورستانی است، پشه‌ای است، برادر ماست، هموطن ماست. در تعیین سرنوشت سیاسی خود حق خود را داره که در اینجا باید اشتراک بکنه و صحبت بکنه و با ما بیایم. در صورتی که شما به جغرافی سیاسی افغانستان، به هویت افغانستان، ما کار نداریم کی در قدرت است کی نیست، با او کارم نداریم. زمانی که شما جغرافی ما را مورد تاخت و تاز قرار بدین و ما حق انسانی و بشری ماست که از جغرافی خود، از تاریخ خود و از تاریخ سیاسی خود دفاع بکنیم. په دې لحاظ اومو غوښتل هلته بحث کې چې موږ لاړو ګورئ که موږ سره بحث کوو راځئ. په افغاني نشنالیزم را سره خبرې کې در سره کوم، د افغانستان په تاریخ را سره خبرې کوي در سره کوم. ته که ماته د تجزیه خوب ویني، د خراسان خوبونه ویني، د خوب انګریزان، روسان، امریکایان او نور یرغلګر هم ځان سره ګور ته ویوړ. دا داسې مفت خاوره نه چې ته به راځې د تجزیه خبرې کوې او ستا روایت به زه تشریح کوم، ستا روایت ته به زه قرباني ورکوم. دا کېدای نشي. دا نه کېږي چې ته ما سره په یو بحث په یو کانټکست کې درېږې او بیا په ټول افغان ته ټول افغان وروسته کنځلې کې څه مفهوم یې څه شی دی، معنا یې څه شی دی. که بحث کوئ راځئ به یو بېطرفه سپیس ته جوړ کړئ، یو شخص راسي په علمي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په تاریخي لحاظ که مې 15,000 کلن تاریخ د افغانستان د ملت درته ثابت نه کړ، که مې د خپل اسلاف د تورې او د شملت تاریخ درته ثابت نه کړ، زه د سپیس او پروګرام نه ځم. دا مه کوئ. ته د ایران استخباراتو خپله ویلي چې موږ په افغانستان په قومونو کې پانګونه ځکه کوو چې موږ باید پکې نفر ولوخته. د ایران د استخباراتو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوي. ته زما د دښمنانو لپاره وسیله جوړیږي. وروره که په یو بحث کې دننه کېږي، زما لپاره ګورئ، زه په سیاسي لحاظ زما هر باور چې دی زما دی، لیکن کله چې زما هویت ته راسي زه افغان یم، افغان پاتې شوی یم، پلار او نیکه مې افغان دی او افغان به مرم. زه هر قلابي، هر جعلي، هر دروغزن او ظالم روایت لپاره زه لابي نسم کولی. بنان موږ دلته راغلو، هلته په سپیس کې د موږ دماغ خراب کړو، شایم کاته که مایک هم کاته که او څوک چې زموږ له ادرسه جګېدل خبره هغه مه کاته کول. دا څه رقم سپیس او پروګرام دی؟ موږ ته حق نه ورکړي چې خبرې وکړو. بیا سناریو جوړوئ. ژوندی او تلپاتې د افغانستان زه همدلته یم، که دوی راځي بحث کوي په همدغه سپیس کې راځي، دوی بېطرفه زه غواړو بحث وکړو. راځئ. اجازه است؟ زواد صاحب زه دو جملې وایم که اجازه مې وي. فقط فولاد صاحب زما سلامونه وومنه، ډېر وبخښئ که زه سپینګیر شوي یم، تاسو نام زما هیر شو، ډېر ماته وبخښئ فولاد صاحب. مهرباني وکړئ. عزیز فولاد صاحب زما خبر اورئ؟ هو اوري ستاسو غږ. مهرباني مشره، مهرباني. ډېر وبخښئ که تاسو نوم زما هیر شو، ډېر وبخښئ. هیله کوم تاسو وغږیږئ. خیر. نه فولاد صاحب تاسو وغږیږئ، زه بیرته او سلام لرم. زه ډېر لنډ غږیږم، بیا ستاسو حضور نه زه کوزیږم، ځکه دا په کاري صحنه کې یم. داسې دا ځواک صاحب چې دوه لنډې جملې وایم په دوه بخشونو کې. یوه جمله مې دا د ځواک صاحب چې دا خلک چې د افغانیت او د پښتنو دښمنان دي، دا هسې لنډغر او یو څو تنه نه دي. متاسفانه په تاریخ کې د دوی مشران هم همدغسې وو، په همدې مفکوره وه چې د افغانیت او پښتنو سره دښمني لرله او 100 وارې خرڅ کړي دي. دا یو مسله. او بل مسله د محترم مختار صاحب په هکله ده. مختار صاحب که د جنوساید خبره موږ وکړو، تر ټولو ډېر غټ جنوساید شوی دی د پښتون قام شوی ده. ولې متاسفانه تاسو د هزاره ورونو لایف ته لاړئ، اول ته وویلی چې دغه کم پښتانه چې تاسو هزارهګانې وژلي یاستئ، تاسو یې جنوساید کړي یاستئ، د ټولو پښتنو نه په نمایندګۍ زه تاسو نه بخښنه غواړم. یعنې تاسو د هغوی جنوساید ته یو طرف نه مشروعیت ورکړه او بل طرف نه د ټول پښتنو نماینده هم ځان وټاکه. په داسې حال کې چې موږ او تاسې حتی د خپل 18 کلن زوی نمایندګي نشو کولی، د ټول قام نماینده به څنګه شو؟ او هغوی ته هم داسې یو سند ورکړی چې
ګواکې په رښتیانو اوس پښتانه لګېدلي دي او بالاخره هزاره جنسیت کړي دي په داسې حال کې دا هېڅکله دا شی نه ده سوی که جنسیت شوي دي پښتون هم وژل سوی ده تاجک هم وژل سوی ده هزاره هم وژل سوی ده او ټول قامونه وژل سوي دي هېڅکله به دا سنم موږ او تاسو چاته به نه ورکوو بیا په خاصه توګه د پښتنۍ په نمایندګۍ به چاته داسې خبره نه کوو چې زه د پښتنو په نمایندګۍ تاسو ټولو نه بخښنه غواړم چې تاسو موږ جنسیت کړي یاستئ او تاسو م وژلي یاستئ دغه مسئلې ته هم لږ ذره پام وي باعزته اوسئ سلامته اوسئ ښه لایف ولرئ زه په کاري ساحه کې م انشاءالله بې غږیږم او اجازه ده زه یو کومنټ ولرم په همدغه هکله اجازه ده ځواک صاحب اول خو د ځواک صاحب سره م نه وی لیدلی خدای مو د خیر پېښي هسې ځواک هم ده قدرتمند سړی ده د باندې زور هم نه رسېږي ما په هغه سپیس کې 2 موضوع مطرح کړی او اوس بیا مطرح کوم مونږ ویلې چې په تاریخ کې هر شخص د تاسو په هکله جنایت کړي مونږ معذرت غواړو یو دا یو پولیټیکل بل جنوساید لفظ مونږ نه د استعمال کړی د ګورې و پښتنو خدای قرآن ته وګورې په دې خبرو مو لږ سر خلاص کوي بل موضوع څه شی دی هلته 2 کسه لنډغر ټولیږي هغه وایي چې ازبک هم د ما سره ده ترکمن هم زما سره ده هزاره هم زما سره ده ایماق هم زما سره ده او زه د دې ټولو استازیتوب کوم زه خپل هزاره ورور ته وایم چې ته د دغه جغرافیې مالک یې زه ملي نریټیو جوړوم ځکه زه د وارث د خاورې یم زه ازبک ترکمن ته وایم چې د خاورې ته مالک یې ته وارث یې د سلطان محمود غزنوي په څېر اسلافونه دلته ته مالک یې زه ما یو ملي نریټیو جوړ کړ اوس خو زما په خبرو شاید بل د جنوساید ما په جنوساید کې مطالعه کړې افغانستان نه د جنوساید برخه ګرځېدلی سي په نړیوالو قوانینو کې په کانادا کې یو قوم هلته اوسېدل د دغې قوم نه د کانادا ولسمشر لار معذرت یې وغوښتل که ته چیرې د یو ټبر مشر یې د یو قوم مشر یې د یو ملت له استازیتوب نه خبرې کوې ستر احمدشاه بابا کله هم چې په قندهار کې ستره لویه جرګه یې غوښتل په دې ستره لویه جرګه کې 9 ورځې د ټولو افغانانو د ټبرونو قومونو او اسلاف ټول کړل 9 ورځې جرګې نه وروسته یو کابلی جګ سو د احمدشاه بابا په سر یې غنم کېښود وایي ته د افغانستان امپراتور یې که ته چیرې ازبک ترکمن هزاره ایماق دا خلک در سره نیسي په ده معنا د هغه چې یو غلط روایت جوړوي او تا بیلوي او تا ټوټې کوي او د تا تاریخ او سیاسي هویت ته په خیرنو سترګو ګوري دغه ملي روایت ته ژوندی کوي په ده کې یو ډېر غټ بحث دی زه د افغانستان زه د هر سړی ګوره یو سړی ماته چې افغانستان تاریخ راځه سره بحث کوه ما تقریبا د اوس کتاب درته لیږم ما په امریکا کې زما کتاب چاپ شوی د اوس هم $40 خرڅېږي زه نه غواړم دلته کمپین وکړم 14 کاله مخکې هدف مې دا دی زه د ازبکو تاجکو ترکمنو ایماقو نورستاني او هغه پشهیو ټول هغه قومونو ته وایم چې په دغه جغرافیه کې زما ورور تر هغه وخته پرې چې د دغه جغرافیې د تجزیې د ټوټه کولو د پردیو د اجنډا نو د پلي کولو لپاره ته ماته نه راځي دا یو سیاسي دریځ دی دا سیاسي دریځ باید پښتانه ونیسي چې ټولو سره خبرې وکړي که ته وارث یې د وارث او مالک په څېر باید خبرې وکړي زه خبره کوم ګورئ پاکستان 12 ستراتیژیک برخې په افغانستان کې درلود زه یوې درته وایم د پاکستان یو ستراتیژي عمق دا و چې افغانستان باید بې سواده وي ما طالب نه دفاع کول د قدرت جزایر له منځه یوړ اما کله چې زه له بنیاده وزلم زه وتلم چې ورور د مکتب ولې بندې دویم دا ده چې په تاریخي لحاظ ولسمشر درته ځواړند هغه یو ستراتیژیک ظلم او ستم د دغه ملت سره نه دریم او 8 میلیونه مهاجر سو په دغه 8 میلیونه مهاجر کې د تا کې خپل نفوس دننه کې جاسوس در تربیه کې غلام در تربیه کې د تا سیاسي ستراتیژیک در اهداف ځان ته پلي کې په دله لحاظ مونږ باید خپل نسل ته هغه خبره ورکو چې هغه دغه ملت د ټولولو لپاره آزاد وي او افغاني نشنالیزم یعنی د افغاني پولیټیکل ایډنټیفیکیشن د افغانستان په سیاسي هویت باید په دغه جغرافیه کې او د آسیا په زړه کې تلپاتې وي او تل لپاره وځلیږي نو دا زموږ نظر په دې لحاظ مو د وضاحت د خبرو ته ورک
مننه ځواک صاحب ستړی مشه رښتیا تو نه ټلیفون وچته ولا بلا ته اوس نه پیګو څه در سره نه ډیر دي زنن او سبا اوسګارم بیا نور ورځ زه مصروف یم ډاکټر صاحب عاطف مختار زه تاسو سره په دغه یوې موضوع کې بیخي هم فکر یم کله چې ته د رهبرۍ خبره کوي کله چې ته د مشرۍ خبره کوي او ته د یو وارث په صفت غږیږي ستا بحث د نورو سره ډیر زیات فرق کوي ته چې په کم نیریټیو مخ ته ځې هغه د نورو سره ډیر فرق لري ځکه ته دلته د مشرۍ خبره کوي او بیا دغه ستا خبره په هغه د جینوساید په موضوع کې چې کوم خبره تا کړې ده زر سره بیخي موافق یم ځکه دا نه کېږي چې ته هم د مشرۍ خبره کوي او هم دلته ته جبهه نیسې ته په مقابل کې دا ډول غږیږي چې ته نه لویږې نه پکې هغه ډول ظرفیت ځان کې ویني چې زه د نور قومونو ځان سره د یو ځایوالي هغه فکر ته ولري نو امکان دی ونه لري د یو لوی په څېر د یو مشر په څېر د یو ستر انسان په صفت ته مجبور مکلف یې چې ځینې حقایق به حقایق مني او ځینې هغه څه چې حقایق دي او که نه دي او بل چا د زړه د هغو د شتون دپاره به هم ته مجبور یې ځینې مسلې ورسره مني نو زه دې کې ستونزه نه لرم د کابلي صاحب هم وغږېږي بیا به هغه نه وروسته وغږېږي زه هم 15 دقیقې تا سره اوسېږم ګوره بل ځواک صاحب حسیب ځواک تا ته یو خبره کوم ته زما لیډر یې مخکې سه ګوره زه تا پېژنم نه سیاسي علمی اخلاقی او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دریځ لري وروره هر یو افغان چې دغه خاورې د جغرافیې د ساتلو لپاره دریځ ولري زما مشر دی دا د دې لپاره نه وایم چې موږ په د سپیس کې راسو بحث وکړو زه په بالله قسم چې د اکثره تلویزیونو کې خپل د ملي روایت نه دفاع کوم وپښتنو ما کوي په خدای ورځ تاسو صاحب خې په غضب پاتې کی یو خبره نه اوري ورو 15000 میسج لګي ډاکټر صاحب دلته مزالته ورو نظم بل سپیس ته یو خبره واوري بیا قضاوت وکي تا کابلی صاحب تم وقت ورکه بیا اجازه است ما هم کوتاه صحبت میکنم قربان شم کابلی صاحب مایک تم خلاص کنیم شیری مبارکم ببینیم ما یک جای مناسب نیستم از امون خاطر یک بار کامره خود زدم گفتم شما متیقن شوین که خودم هستم گرچه از آوازم فهمیده میشه صدای مرا خود دارین بله برای ما مردم افغانستان چند چیز خطوط سرخ ماست که باید از اینجا هیچ کس گذر هم کده نمیتونه و تیر هم شده نمیتونه بیرق ملی ما سه رنگ نام افغانستان و افغان بودن برای ما این خطوط سرخ ماست که با هیچ وجه با هیچ کس دایی ما نه در معامله میگیریم نه صحبت میکنیم نه ایواس توانه بر هیچ فرد نمیتیم که در این مورد امرای ما صحبت داشته باشه و بحث داشته باشه این خطوط سرخ ماست که این خطوط سرخ از مادر و پدر کده برای ما ارزشمند است و سرش انشالله ما استاده هستیم و استادگی میکنیم یک مسئله دیگه مسئله است که ما کوشش کنیم که خصوصا در لایف های دوستان که مثل شما ما میاییم در دیگه لایف ها که مسئله فحاشی و چیزاست این را به نمو مردمایی بگذاریم که نمودشان میته و برای خودشان است مثلا فعلا یک تعداد مردم که جمع شدن دسترسی به اراضی افغانستان ندارد دور از افغانستان دلتنگیشان گرفته و تعداد از اینا هم کلش شاید از 50 نفر 100 نفر نمیشن با دل خود یا وقت افغانستان تجزیه کردن وقت نام افغانستان هم تغییر دادن هر کار که بوده با دل خود یا کردن اما با شما اطمینان میتونم که در عمل اصلا جزئی ترین کار کرده نمیتونن من شخصا نجیب کابلی از اینمی بابت اصلا نگران نیستم به خاطر نگران نیستم که مردم هم شما میشناسین من با تمام مانا میشناسم که نیا واسه توانه تا یک چوب خشک افغانستان رو ندارن که تغییر بدن چی مسئله نام میمونه و تجزیه میمونه یا فقط یک تکلیف هایی است که تکلیف های مریضی دارن بگذارین که تکلیف ها رو ما دعا میکنیم خداوند یارا شفا بده از اینمی بابت شما باور کنین که من شخصا به صفت یک کسی که در حداقل 35 سال است که در سیاست افغانستان هستم هیچ نگران نیستم به خاطر که اینا آنقدر فکرشان ضعیف و پوچ است به مو خاطر من میفهمم که آنقدر یا عصبانی رفتار میکنن کسی که در سیاست افغانستان عصبانی شد فکرتان باشه که جایی را نمیگیره کسی که دو دشنام داد کسی که قوم دو زد کسی که خود دو زد مادر خود دو زد افغانستان دو زد یا بسیار طبقه ضعیف است میاییم سر اصل که برای ما
افغانا در این شرایط ضروری همیست که باید ما وحدت خود حفظ کنیم با برادرای هزاره خود، با برادرای تاجیک خود، با برادرای ازبک خود. حتی مرا کس به بسیار یک فریب در لایف خود برد که به صلاح خودشان خراسان طلبی بود. مرا گفتن نجیب کابلی تو چطور دمی هر وقت خود افغان میگی؟ ما گفتم امیر ما از پدر معنوی خود استاد ربانی یاد گرفتیم که در خیمه لوی جرگه خودش فیصله کرد که باید ما افغان نامیده شویم. گفتم ایره میتونید که از استاد ربانی و مارشال صاحب پرسان کنی که یا در یک لوی جرگه می فیصله شده و در غیر از او گفتم اگر سر این موضوع شما با ما امرای ما بحث کنین، ما افغان هستم، با افغان بودن خود افتخار میکنم. افغان متعلق به پشتون نیست، به تمام مردم افغانستان است و این یک واجبه مشترک ملی ماست. در این شرایط فعلی شما فکرتان باشه که استخبارات کشورهای همسایه نه پاکستان، نه از ایران، نه سپاه پاسداران آرام نیستند. در مو لایف که مرا تلویزیون بودن شما باور کنین که مرا میگفتن عین اتهام را که سپاه پاسداران برای ما میزد که اسرائیل تو را کمک میکنه، اینمی هم همین اتهام برای ما میزدن که تو از دیگه طرفها دستور میگیری و در مقابل رژیم ایران، تو در مقابل رهبرای جمهوری اسلامی ایران تو قدالم میکنی، تو دریشه فارسی میزنی چوب. ما گفتم اصلا امو شاعری را که ما دیدم به نام ما صحیف نام ما که سرازوز به نام نجیب باربر که در پیش خامنه ای رفت شعر گفت، شما باور کنین که با صفت یک افغان ما خودم خجالت میشدم و ما گفتم این ارمان شما در گور میبرین. ما زمانی که عکس خمینی را روش شیطان نوشته کردم درش دادم دیگه اصلا به نام ازی که یک 4 نفر بالا شوه که ما افغانستان تجزیه میکنم یا طرفدار خراسان طلبی میکنم، این پیش ما کدام ارزش نیست و پیش ما کدام اهمیت نداره و من نجیب کابلی در مقابلش استاد نمیشم به خاطر که اینا کدام اثر منفی کرده نمیتونن. در فضای مجازی یک تعداد مردم ما را به تشویش میپرته که بازم میتونن میتونم با مردم ما که قابل تشویش نیست. ما یکی افغانستان دیگر راه جنگ نظامی نداره. ما این موضوعات رو اوسو کنیم. اگر ما تمایل به جنگای نظامی میشیم، ما از لحاظ نظامی باز میری به جنگای برادرکشی و قومکشی. شما باور کنین که استخبارات کشورهای همسایه آماده تمویل عزیز که باز ما را مسلح بسازن و افغانستان از وضعیت مایی بگیرن. ما بهترین کار کنیم توسط فشار مردمی، توسط افکار مردمی وحدت خودمون حفظ کنیم و در وضعیت افغانستان فشار بیاریم که طالبا باید به مردم تسلیم شوند. اگر برخواستهای مردم طالبا تسلیم نشن، شما باور کنید طالبا هم نیست نابود میشن. به خاطر از اینکه همین فعلا طالب که بیرق سیرنگ قبول نکردن، یک بیرق خود آوردن، در بین مردم پشتون جای نداره. یک مسئله. دو مسئله این روایت را که مردم خلق میکنن که طالب کلش پشتون است. درست است که یک تعداد زیاد از مردم پشتون است. طالب برادر مربوط از تمام اقوام در طالب است. ما تنهایی را سر پشتون ختم کردن نمیتونیم. درست است که یک تعداد زیاد از مردم پشتون است. اینمی روایت هم باید ما اوسو کنیم و در ضمن ما گپای خود خلاصه میکنم که افغانستان تاریخش، افغانستان فرهنگش، افغانستان جغرافیایش، افغانستان مثل مولانا جلال الدین افغان، مثل سید جمال الدین افغان، مثل احمد شاه ابدالی، مثل کرکت مردم افغانستان، اینی چیزایی است که تعلق به تمام مردم افغانستان میتونه. هیچ کس حق مالکیت از این نداره که ادعا کنه که والا افتخارات فرهنگی و تاریخی از ماست. ما آنقدر که به می زبان فارسی دری امیرای پشتون خدمت کرده، هیچ کس از دیگه تبار به این زبان خدمت نکرده. شما باور کنین خدمات را که به این زبان که من صحبت میکنم امیرای پشتون انجام داده و شمول احمد شاه بابا هیچ کس نداده. اما این که یک 4 نفر که امروز مریضی است مد نظر نمیگیرن، از دل خود میگن، باز روایتایی را میکشن که ما 300 سال تاریخ پشتونا داره، در صورتی که اینمی جغرافیایی که تو اگر 5000 سال ادامه کنیم 10000 سال تاریخ از پشتون هستی، تاریخ مشترک ماست. به مو خاطر شما ببینین که مردم آنقدر سبکسری میکنن با کرکت ما و تو که جهان افتخار میکنه، دنیا افتخار میکنه، کشورهای همسایه افتخار میکنه، اما باز ما میاییم در مقابل کرکت خود استفاده میشیم یک تعداد آدمای مردیزی و انگشتمار.
پس محاسبه میکنیم که مردم ها بسیار ضعیف هستند، بسیار ضعیف است، قابل ملاحظه نیست. انشالله ما همیشه در کنار مردم خود هستیم، به صفت افغان می باشیم، استاد هستیم. از شما تشکر، از دکتر صاحب عاطف هم تشکر، از کسی که ما را شنوندان بودن. بسیار زیاد پر گفتم، بسیار زیاد. قربانتان.